ولې خفه نه دا کی خرڅومه نو کې راستم غلی بلا بس نو خفه ولې دی وسلام علیکم بس غلی کاکا خوشحالی له راضی کنه ادي خوشحالی له راضی خلی چې کله صدقه متکه ورکه صحیح دی چې صدقه نو ورکه کنه نو بیا وځړه خپي الله دې رحم وکړي او زموږ په علاقې کې چې کوم دي یتیمانان دي موږ غیله روتي ورو جماعت له ولا چاندره ټولونو سوسته بږي کیږي کنه ها بالکل چې څومره وسته بږي کیږي نو را لبکه راکې کوراکه درکما چانده نو بس تا خوخه د موږ روتي وسم الله دې قبول کړي نن ما ته اندازو لګي نن د مزدوري نن ښه کړی صحیح ده دوا کوي الله نه دوا خو به کوه خو خبره کوم نن خو به مزدوري ښه کړی کنه دي صحیح ده بس سلام علیکم دې چې په پاکه تاسو وخت پاک کوي وره گزاره را بس شکر دې مې ولان د پیس دې مې کړی دی هغه ماموتی کوي او بزم دا مزدوري کوم شکر دې وخت نو ساج یو ویا ډېر پیسې تنخواه به ورکوي دا له ضرورت تنخواه ورکوي دی یو دغه کروانو مغلقانو دی لا بابا چې ناستي ویده باندې ورشي چاندوم درکې دي 500 روپیا رز غټي یاره نو مسله ته پته وره هر سال لا ویني وره هر سال لا ویني وره نه 500 روپیا کې نه دي غټلې اجي 500 روپیا کې نه دي غټلې نه 500 چې دا کار دې شروع کړی چې نه دي غټلې یاره دې دا 500 شپږو کال نه دا کو باندې باندې خرڅومه دا نه چې دې روزه کې خرڅومه وره او 500 روپیا کې نه دي غټلې نه کله زره کله دوله سودا بدل مې پکې داسې شي بعد وخت کې لکه خلک راکی کنه د شل کې دا څنګه نقطه پاتې نه داسې 500 روپیا کې لاړو چا درکړي دي لکه ما چې درکړي نه نه راکړي دی والله دا لومبه وس خدای پاک مهربان وره الله دې رحم وکړي دې هغه ځان خشتکا دا لومبي دل باندې وره 500 روپیا والله کې پرغه کې مې لیدلی وره دا لومبي راغلی او چې دا د 500 نه پسې له 1000 رقم د 500 نور نه رقم نه بیا شرم او په لوه ذات الله دې کامیاب کا دې پیسو په بدل کې به یو کار کوي بابا خجي کې وکړه دی ولې هغه دا کار دی خجي چې دا مزدور خو ټول عمر کو کړه جی بالکل پوره کېدل خو سیم نشته کنه صحیح دی زم جادي په بدل کې صرف یو کار کوي روزه دا دی چې بدوس نه چھوټیو کې لاړ شي په دغه خپل مونږ او د سو کې خپل عبادت کې په سبا روز دې سبا بیا الله شته صحیح دی زما بس الله دې کامیاب کا خوري پات دي دین دنیا خشته کوله او بیبي شته وړو مور دشته نه مور مې مړه مو پلا مې مړ دي د وړو مور دشته شته دی هغه زموږ بیبي ده کنه دا ځکه بوګي ته چې سکول لاړ شي بداله بیبي بوج دولې دومره وخت را لې ته به تاسو وې بس یې الله مې ربانه خدای پاک راته راکې ته به نن مې داسې مزدوري کړې را چې نور خو سکه صحیح و سپیشل د 200 روپے مې پکې تا لرولې دا 200 روپے پکې سپیشل د بیبي دي خدای پاک خسته کوله دا پکې بیبي دا ټیک شو زمو دي ستا څنګه خو غلا دې کنه ده ستا څنګه خو غلا صحیح خدای پاک ته کامیاب کا چټی کې جی بالکل خپمینه خدای خدای زړه نه کې صحیح دی نور کله چې څنګه کوړه دي او نن چې څنګه دي نور کله په نسبت باندې ان شاء الله خیر دي دغه به څنګه به چولې لو بیا سبب رو جماعت هم پکې والم کوړه خیری خرو جماعت وړي چې خرو جماعت وړي کنه نغیر پر بیا د غلګي دي دایره پر د 500 روپے نور والا ټول کوړ لخه غټ رو جماعت وکا دا پاتې کامیاب کړي ٹھیک شو اوس لاړ شه ته مې یعنی نه پیژنم او زه تا نه پیژنم دا پیسې تعالی چا درکړي الله عائشہ السلام علیکم څنګه یار خیر حالات خدي دا سفر شه دا د دنیا پودینا نادو مخاپور ته ولې ناسه بس ناس ملګا روزه دا سړی به سوره کې ډېر وګرځي راوګرځي ډیرو ګرځي دي بیا به خرڅوم ډیر کړی نه اوس تقریبا 100 روپو خرڅ شوی 100 روپو لګ نور دي دینه بیا داغه نه پس نه مازیګر نه پس لګ ځل خرڅ ټول مال د رسول اچولې دا
تقریبا سلویغ دغه دی سیګاړه پودینه ده ها د 1500 روپے ټوټل د سو دی ټوټل د 1500 مې راوړې 1500 دا چې ته خرڅ کې تعالی سو غټي د ما ته چې زه خرڅ کوم د 800 روپے راته غټي 800 اوس نه زه ټول په یو ځای لم د سو به راګي څنګه چې د یو ځای باندې د ناخلم د 100 روپو به راګي تاسو به گزاره وکړو څومره په سو به راکې بس ټل خبره کاوه ته تقریبا 2000 روپے راګي 2000 چې 2000 بدل 15000 درکړه الله دې قبول الله دې خوشاله الله دې قدر خو یو بل خبره ده کو دام عالم خو نن یو ثواب وګټه روزه راکنه دا نن چې کله لاړ شي کور ته چم گاوند کې تقسیم کا ثواب به دې شروع جره ان شاء الله ضرور به تقسیم ټیک شو نن به د وخت د نور کله په نسبت کړه نن چې تر وخت ځین وړو واده کړی دی واده مې کړی تا دا خامخا بیا د ما خورو چې لکه ته خوري د وخت را لیداولې نو دا خوري سو پکې بل کوئی ته به مې داسې مزدوري کړې دا چې یو سپیشلی سمې پکې تعلم کړی دا دا پکې د ما دا خور شوی د 15000 روپے الله دې ګلې ګلې زار الله دې ما خراب ټیک شو اوس لاړ شه سبا بیا الله شته ان شاء الله زموږ غم ته مکړه غم بس کړم زه غمونو لا پیدا